السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت ګورو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه ښایم چې کم کسان د احساس پروګرام د 12000 روپو مستحق دي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې خپل شناختی کارت نه تاسو رجسټریشن وکړئ، اپلای وکړئ. نو بیا چې کله تاسو د دې نه رجسټریشن وکړئ، تاسو اپلای وکړئ دې روپو ته، نو سمپل تاسو په موبایل باندې به د یوه طریقه سره یو میسج راځي او په هغه میسج کې به بیا تاسو ته لیکلی وي چې ستاسو په شناختی کارت باندې 12000 روپۍ شوي او دا تاسو اوس حاصلولی شئ. نو دې دپاره به تاسو رجسټریشن څنګه کوئ، دا به تاسو څنګه حاصلوئ، د دې دپاره به تاسو څه کوئ، دغه ټوله طریقه تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هره یوه ویډیو بیا تاسو ته په خپله در رسي. نو سمپل کوم ملګري چې په یوټیوب کې ویډیو ګوري زموږ د ویډیو نه چې کوم لاندې لیکل دي، نو سمپل په دې لیکلو باندې دلته کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دلته به لاندې تاسو له موږ یو لینک درکلی دی، تاسو ته ښکاري په دې ځای کې ما تاسو له یو لینک درکلی. سمپل په دې لینک باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې لینک باندې کلیک واخلئ او فیسبوک کې چې کوم ملګري ویډیو ګوري، نو سمپل کوم ویډیو چې تاسو ګورئ د دې ویډیو د پاسه ما تاسو له همدغه شان لینک درکلی. تاسو ته ښکاري په دې لینک باندې کلیک واخلئ، ما تاسو ته لیکلي یم په دغه لینک باندې کلیک کړئ. نو سمپل تاسو به دلته راشئ. زه تاسو ته ښیم سمپل کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک واخلئ نو تاسو به دلته راشئ. نو تاسو ته ښکاري بیا په دې کې داسې لږ لاندې لاړ شئ او سمپل دلته به په کلیک هیر باندې کلیک کړئ. تاسو ته ښکاري کوم چې دا کلیک هیر ما تاسو ته لیکلی دا غټ، نو سمپل په دې باندې به داسې کلیک واخلئ. په دې سور نشان باندې چې کله تاسو کلیک واخیستو نو تاسو به یو ځای ته لاړ شئ. زه تاسو ته ټول سیسټم بالکل سټپ بای سټپ ښایم. تاسو ته ښکاري تصدیق برای احساس ایمرجنسي کیش پروګرام، تاسو ته ښکاري تاسو ټول سیسټم چې کوم دی نو په دې ځای کې لیکلی دی. نو دې نه به بیا لږ لاندې لاړ شي. نو سمپل دلته به شناختی کارت نمبر تاسو ته ښکاري، نو په دې ځای کې به سمپل تاسو خپل شناختی کارت نمبر چې کوم دی نو دې ځای کې لیکئ. نو سمپل دلته چې کله تاسو خپل شناختی کارت نمبر ولیکو، تاسو ته ښکاري او ډیس چې کوم دی نو الریډي په دې کې شته دی، تاسو ته ښکاري. نو تاسو پکې چې دې کې به صرف تاسو نمبر ولیکئ، ډیس په پکې پخپله راشي. چې کله تاسو هلته خپل شناختی کارت نمبر چې کوم دی په دې ځای کې ولیکو، نو بیا به لږ لاندې لاړ شئ. نو په دې ځای کې تاسو له یو څو ډیجټس درکلي، تاسو ته ښکاري په دې کې څه د انګلیش ورډز دي او تقریبا یو پکې هندسه ده. مطلب به دلته سمپل تاسو له درکلي دي 9 او بیا وي او ام. نو دغه شان به تاسو له څه هندسې درکلي وي یا به سم تاسو له چې دلته درکلي وو نو هغه به دې ځای کې دلته ولیکئ. تاسو ته ښکاري کوم چې دا خالي ځای دلته تاسو له درکلی دی، نو سمپل په دې ځای کې به دا کومې 12 هندسې چې کوم دي نو دا به سمپل تاسو په دې ځای کې ولیکئ. چې کله تاسو په دې ځای کې ولیکلي بیا به لږ لاندې لاړ شئ، په تصدیق کاري باندې به کلیک واخلئ. کوم چې په دې ځای کې تاسو له دا نشان درکلی تاسو ته ښکاري سمپل تصدیق کاري، په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو دلته کلیک واخیستو نو بیا به تاسو له په نمبر باندې یو میسج راشي چې آیا ستاسو شناختی کارت چې کوم دی په دې باندې مطلب ته ایبل یې د دې چې تاسو د روپۍ میلاو شي که ته ایبل نه یې. نو ډېر زیاته سمپل او ډېر زیاته زبردسته طریقه ده. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې تاسو د احساس پروګرام 12000 روپو ته د دې ځای نه اپلای وکړئ، مطلب تاسو رجسټریشن وکړئ. بیا به تاسو له په نمبر باندې میسج راځي چې تاسو د دې مطلب اهل یې که نه یې. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ. نو خو ملګرو دا د نن ویډیو کې ویډیو خوښ شوي لایک کړئ، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.